کوم اوس موږ چینل نوی سبسکرایب کړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د نویو ویډیوګانو د خبرتیا لپاره په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو د نویو ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ او د نورو سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ چې ویډیو په بېلابېلو پروګرامونو کې د نورو سره شریکه کړئ او یا لینک کاپي کړئ چاته یې ولېږئ. کاپي باندې کلیک کړئ او لینک یې خپل ملګري ته یا د چا اړتیا وي هغې ته ولېږئ. اوس راځم array to string فنکشن باندې کار کوم. د چی باندې array to string فنکشن باندې په دې باندې چک کار کوو. دا څو پارامتر لري. مثال دا پارامتر یا ارګومنټ لري یو array ده. بیا مثال دویمه چه ده delimiter دا ده او مثال دریم پارامتر چې ده دا null string ده. مثال درې پارامتر لري. دلته کله چې مثال په دې دوه قوسونو کې تاسو یو پارامتر ګورئ یا ارګومنټ ګورئ دا په دې معنی چې آپشنل معنی یعنی اختیاري ده که تاسو ورکړئ او که ورنه کړئ. مثال دا چې ده اختیاري ده. مثال تاسو د خپل اختیار خاوندان اوسئ که دا ورکوئ که نه. خو دا دوه چې به ورکوئ دا دوه پارامتر به تاسو د فنکشن لپاره ورکوئ. خو درې پارامتر لري یو آپشنل ده. په دې قوسونو کې بیا ته یادونه کوم چې په دې قوسونو کې چې کله یو ارګومنټ راشي او په دې شکل کې دا په ایکسل کې وي که په پروګرامینګ لینګویج کې وي که په سیکول پروګرامینګ لینګویج کې وي او که په نورو پروګرامینګ لینګویج کې دا چې ده آپشنل یعنی اختیاري. زه اوس راځم دې ته زه لیکم چې سلیکټ بیا راځم ورته چې array _ to string دا چې فنکشن ده. په اول مثال پارامتر چې د موږ چې څه ده array ده. مثال موږ array ورته ورکوو چې په دې کې زه ورته لیکم چې SQL بیا ورته لیکم چې SQL server او بیا راځم دلته ورته لیکم چې access په دې شکل سره. دا درې پارامتر مثال چې دي دلته دا درې الیمنت مې دې array ته ورکړو خو دا چې د اول ارګومنټ دی په دې تر دې پورې نو دا چې کاما ورته ورکوم بیا انټر وهم چې لاندې راشم. مثال دا یو ارګومنټ شو. مثال د دې array دا array نوم چې دا اوس راځم delimiter چې دا مثال دلته زه ورته ورکوم دلته مثال چې دی په دې په منځ کې دا کاما دا زه ورته یو بل ورته ورکوم لکه زه راځم دلته ورته وایم چې مساوي په دې شکل سره یو delimiter ورکړه. بل اپشن چې دی هغه زه چکم نه ورکوم ورته زه دا سلیکټ کوم. اوس ګورم چې مثال دا ماته نتیجه راکوي که نه په دې شکل ګوره ټکسټ دا مثال ګوره دا کاما او دا په چی بدل کړه په دې علامه مساوي او ګریټر دین علامه باندې چک بدل کړه. زه راځم دغه راخلم د دیس نه دا کاپی کومه دلته د دې array نه مخکې راچوم. مثال په دې شکل سره دلته چې کاما او دلته ورته لیکم چې my array مثال په دې شکل سره. اوس راځم دا سلیکټ کوم رن کوم ګوره دا my array دا زما څه شو array شو. مثال ګوره چې دلته تاسو ته واضح دا بدلون دروخم. مثال ته وګورئ دا کاما چې باندې بدل شي په دې مساوي ګریټر دین علامه باندې او د دې my array ډیټا ټایپ ته وګورئ دا چې دا دوه لوی قوسونه چې دی بریکټ دا چې دی دا بریکټ چې ورته وایي مثلا په انګلیسي کې بریکټ موږ لوی قوس ورته وایو ټکسټ. مثلا دا چې د array ډیټا ټایپ دی. دلته موږ چې بدل کو string تم بدل کو to string یا مثلا ټکسټ تم بدل کو دا څه شو ټکسټ بدل شو. په دې شکل سره ګوره دا دوه تاسو کتلای شئ چې مثال څنګه بدلوي. که زه همدغه کوډ راواخلم کاپي کوم بل کوډ ورته نه ورکوم. مثال زه راځم دا پیسټ کوم دلته موږ ول چې دلته موږ درې پارامتر ورکولای شو. بل پارامتر ورکولای شو ته چې n/a not applicable. مثال دا زه سلیکټ کوم. اوس ګوره ماته په دې کې چې نه خېچ not applicable. که زه دلته راشم په دې کې یو څه اضافه کم کنه مثال ورته لیکم چې null بیا راشم دا په دې شکل سره نو دا رن کم. اوس رن کم وی ګورم مثال دلته چې خې na مثال دلته چې مشکل په دې کې ده په دې کوډ کې چې مشکل ده وای error syntax دلته ګوره دا د قوس موږ نه دی نیولی run ګوره دا مثال کم یو چې دا null مثال په چی بدل شو په na بدل شو. دلته موږ ویلو چې دا null string دی دا چې آپشنل دی. په همدا شان تاسو په یو ټیبل باندې امپلیمنٹ کولای شئ چې مثال ورته چې select ورته چې
سکیلز راځي ورته چې array underscore to string د چی شی ورته هم چې scales مثال دلته د کپاغي کې کاما وي نو د کامې په ځای چې راوړه داش راوړه مثال داش په دې شکل سره ورته هم چې from کوم ټیبل نه students array نه د student array ټیبل نه دا ماته راوړه دا سلیکټ کوم ورته هم چې run کله ته وګورئ مثال دا ډاټا ټایپ اول ډاټا ټایپ ته ګوره دا ګوره ټیکسټ دی دا چې د array ډاټا ټایپ دی دلته ګوره په دې شکل دی د array ویلو دی دلته موږ دا ویلو ټیکسټ ته بدل کړی دی او دلته مثال د کامې په ځای چې راوړی داش کله ته وګورئ مثال پاور بی آی دلته مثال کله چې یو array کې مثال element کې سپیس وي هغه په ډبل کوټیشن کې نیسي کله ته وګورئ دا چې کې دی ډبل کوټیشن کې دی ځکه دا وګورئ دا چې ډبل کوټیشن نو دا array element چې دی په منځ کې سپیس لري خو دلته چې کو راسنه بدل کو چې ټیکس ته بدل کو نو دا ټیکس ډاټا ټایپ ټیکس مثال دا دلته ټیکس دلته ټیکس بدل شو نو دا چې څنګه تاسو array to string array مثال ټیکس ته بدلوي ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر پایه پورې وکتله که ویډیو مو خوښه شوه مهرباني وکړئ لایک یې کړئ او خپل نظر مو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ ستاسو ملاتړ موږ هڅوي چې نورې ګټورې مسلکي او تخنیکي ویډیوګانې هم درسره شریکې کړو